بله پوښتنه کړې ده. زه مجاهد یم او په امارت کې ثبت یم. زما معاش 11,500 افغانۍ دی. ما په 8,000 افغانۍ باندې بل ملکي سړی مزدور کړی دی او دغه ملکي سړی په اتاق کې زما پر ځای باندې کار کوي. آیا دغه کار زما لپاره جایز دی که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلحا. ګرانو دا چې ډېر غوږ به ورته نیسئ دې مسلې ته. پلا در مخه د دې مو کې صالحې مسله درته وایم، بیا به په دې مسله سم سر خلاص کړي. که زه راولاړ سم یو چا ته کار ورکړم، ورته وایم چې ته د فلانۍ بنا زما بنایي به کوې، دغه فلانۍ خونه ماته را جوړه کړه. لیکن داسې مې ورته وویله چې ته بې جوړه یې بنا، بیا چې د بل بنا راوستی په بل بنا یې جوړ کړي چې هغه بنا ته یې ویل ما ته فرض کړه فوټ هغه په 2,000 نیولی دی، ګاز مې په 15,000 نیولی جوړوم یې، نو تا ته به زه 8,000 در کوم دی پر کور نه چې 2,000 به دته ورسېږي. دا وکړم چې ما دا اجازه ورته کړې نه چې په بل وکړه، په دې وکړه دته اجازه نشته په هېڅ وخت د اوقاتو کې. محترمینو بهره زه د سیاریان سم چې څنګه وایست دلته خو امیر المؤمنین حفظه الله دا ټول باچي دا ټول امارت 100 روپۍ واخې یوازې چې ته په دې ځای کې لګېدلې، تاسو ځای امضای وکړې، څو دفترو ته ورغلې، چا څونه تصدیقونه ستا وکړه، په کوم ځایو کې ثبت شوې. نو خو دا ټول ثبتونه دا د هغه چا دپاره دا روپۍ ورکول کېږي چې په دغونه ځایو ثبت وي، په دغونه ډېرو ځایو ثبت وي. وزارت داخله یې جلا غواړي، استخبارات یې جلا غواړي، پلان یې جلا غواړي. دا ګرده تصدیقات سره نو خو دا یقیني 100% کې دوی درته وویلی چې دا خاص خدمت لپاره ته متعین یې، خامخا به ته کوې. نو هغه د چې عذر یا شی هغه د دې سماسه وای چې بل څوک درې په ګرانه درې په ارزانه درې په نیمه درې په سندرمه درې په هیڅ وخت د اوقاتو کې دا جایز نه دي، دا روان دي، بلکې خامخا ته چې په دغه پیسو درې سر په سر ترغله ته ډیر وکیل نه دي جایز تر څو پورې چې ته خپل بس یا به کوي کنه چې کولای عذر بغواړي بل څوک پر دا ځای ټاکل کیږي دا رقم. او یو کېدل چې وکړه په کولاده یو چاته دا درته وله چې پروانه کې د تاسو په در کوم لکه د شهیدانو قربان ته ورکول کېږي د ناشته یو مرسته د جلا امیر المؤمنین حفظه الله اول چې دا ستاسو لپاره یو جلا عطا در کوم خصوصي هغه جلا مسله دا دلته چې اوس پر خدمت درکې پر عسکري درکې پر بل دابل چاته ورکوانګ یا نیمه یا پرا یا ډیر یا لږ دا په تاسو صورت کې نه دی چې اسخه مخه خپل خدمت ته تاجر شي. والله سبحانه. ډیر مننه محترم مفتي صاحب، په دې هیله چې محترم